د مولا د عالم د مفتی په نامه بعضې خلک حدیثو پورې خاندي. زمونږ په ژبه کې موږ هغوی ته منکرین حدیث وایو. دا د حدیثو نه منکر دي. دا منکرین حدیث یو اعتراض دا کوي چې په دې حدیثونو او روایتونو زمونږ باور نشته. ولې؟ په دې وخت کې یو سړی راغی د یمن نه، د یمن اوسېدونکی ابو شاه، د هغه نوم ابو شاه. هغه چې دا خطبه د رسول الله علیه السلام واورېدله، د رسول الله علیه السلام د خولې مبارکې نه به څومره مزه کوله، نو هغه باندې اثر ډېر زیات وکړ. ویل چې اکتبوا لي، ای مسلمانانو د رسول الله علیه السلام دا خطبه لږ ماله ولیکئ. دا خو ډېرې قیمتي خبرې د الله پیغمبر وکړه. دې خلکو سره د دین غم و غم، ځکه چې وی نه لیکي خبرې وی مارغان دي، لیکلي څه دي لکه خپو کې چې ورته پړي واچي. موږ ډېر تقریرونه واورېدل، حدیثونه، بیانونه، واقعات نن په مزغو کې نشته. که یو مسلمان دا ځان سره لیکلی دله هر وخت فایده ورکوله، خپل لیکل به راغستلی، کولاول به او کتل به. نن د الله رب العالمین څومره فضل دی، لیکل نشي کولی، زده دي نه دي. یو خطبه دې خوښه شوه، یو تقریر دې خوښ شه، نیټونه ترې ډک دي، فیسبوک ترې ډک دی، ځان ته موبایل کې واچه. د شپې م اورېدلی شي، د ورځې م اورېدلی شي، خو طلب نشته. طلب یوازې دکان کې ناست، د شپې اوده کېږي، خوب نه درځي، په سفر روانې، دا خپل میموري کارت د بیاناتو نه ډک که یو بیان به ولګې، سفر دې لنډ شه، زده کړه به مو کې، الله به درله اجر هم درکړي، ثواب به هم دله درکړي. نو ابو شاه راولګېد رضی الله عنه، وایي زما دپاره یې ولیکئ. رسول الله علیه السلام امر اکتبوا لابي شاه، ابو شاه دپاره دا خطبه ولیکئ. د صحابه کرامو په زمانه کې لیکل کم، ولې لږو؟ صحابه کرامو ته الله رب العالمین مضبوط دماغ ورکړي، خبره ترې نه یېرېدله. نن په دې امت کې ډېرې فتنې پیدا شو. د مولا د عالم د مفتی په نامه بعضې خلک حدیثو پورې خاندي. زمونږ په ژبه کې موږ هغوی ته منکرین حدیث وایو. دا د حدیثو نه منکر دي. دا منکرین حدیث یو اعتراض دا کوي چې په دې حدیثونو او روایتونو زمونږ باور نشته. ولې؟ دا بخاري شریف خو صحابه نه دی لیکلی کنه، دا ترمذي شریف خو صحابه نه دی لیکلی، دا مسلم خو صحابه نه دی لیکلی. د نبی علیہ السلام د وفات نه 120 کاله پس لیکلی شوي کتابونه دي. پته نه لګي دروغ به که رښتیا به. خو د اسلام نه ناخبره دا خلک نه ګوري چې د رسول الله علیه السلام دا خطبه ولیکله شوه، ابو شاه ته ورکړه شو. د رسول الله علیه السلام په زمانه کې ابو هریره ځان له حدیثونه لیکلي، سعد حدیثونه لیکلي، عبدالله ابن عمر ابن العاص حدیثونه لیکلي، ډېرو صحابو ځان له کتابونه لیکلي، عبدالله ابن مسعود لیکل کړي. داسې نه ده چې دا وروسته چا جوړ کړل، همغه لیکلو، خو وروستو لږ ترتیب ورته بدل شي، چپیانې رالی، چاپخانې رالی. نو د رسول الله علیه السلام په زمانه کې لیکل وشو. د صحابو په زمانه کې لیکل ولې لګو؟ رسول الله علیه السلام په زمانه کې صحابو لیکل ځکه ډېر نه کول، الله رب العالمین هغوی ته مازغه مضبوط ورکړي، خبرې ته نه یېرېدل. وحشي چې کله حمزه قتل کی، بیا دا وروسته مسلمان شي. عبید الله ابن عدی ابن خیار
دا صحابي دی دا وایي موږ لاړو د وحشي ملاقات له وحشي مسلمان شوی دی ما دا خپل مخ مکمل پټ صرف سترګې مې ښکاره کېدلې وحشي ته مې وویل اتعرفني د عبید الله وایي ما پیژنې هغه ما ته مخ ته وکتل مخ مې پټو لاندې خپو ته یې راله وکتل ورته وایي وحشي چې ستا دا خپې راته داسې خپې معلومیږي پیژنم دي که ته چېرته هغه سړی یې د عدي ابن خیار زوی پیدا شي ماشوم د مور سره په وروني کې تړلی و دا خپې ښکاره کېدلې ما له یې راکه ما چېرته وړه هغه ماشوم په وروني کې ما لیدلی و خپې ښکاره وي هغه خپې او ستا دا خپې یو شانتي دي په دې خبره 50 کاله تیر دي 50 کاله 50 کاله مخکې په ورونو کې خپې لیدلې وي او نن ورته وایي هغه سړی زلمی شوی دی سړی دی نن ورته وایي چې ستا خپې او هغه خپې یو شانتي دې ته مازغه وایي الله دې خلکو ته حافظې ورکړې وي حدیث ګناهونه کم و حافظه مضبوطه وي د دنیا سوچونه د پیسو سوچونه حسد نه و حافظه مضبوطه بل د صحابو په زمانه کې حدیث ځکه محفوظ و لیکلو ته ضرورت نه و صحابو عمل کې راوستل کومه خبره چې ستا عمل کې هغه تانه نه یېرېږي د اختر مونځ کال کې یو ځل راځي ملام پکې خطا کیږي مقتدیم خطا کیږي د اختر په تکبیراتو کې امام هم ورخطا شي تیر شي مقتدیم ولې روزانه د مونځ په عمل کې نه راځي په کال کې یو ځلې راځي ځکه هېرېږي صحابه چې به کله حدیث واورېده فورا به پې عمل کوو ځکه د هغوی نه حدیث نه یېرېدل موږ ډېرې دعاګانې زده کړي دي زده دي ټولې هېرې شولې ولې موږ عمل کې نه راولو دا یو دعا چې ته جومات ته راننوځي اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم دا د جومات دراننوتلو دعا ده ته شروع کا ورځ کې 15 ځله مسجد ته راتلل دي په 2 ورځو کې به دې داسې زده شي چې عمل کې راولي چې قدم په جومات کې دی او دعا وې تر مرګه تانه نه یېرېږي زموږ نه خبرې ځکه هېرې شي عمل کې نه راځي د صحابه کرامو په زمانه کې ډېرو لیکلو ته ضرورت نه و هره خبره د هغوی په عمل کې وه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي موږ قرآن څنګه زده کوو لس آیاتونه چې به م وویل لس 11 آیات به م نه شروع کوو بلې پاڼې ته به نه اوړېدلو تر څو چې په دې 10 آیاتونو عمل وکړو یو په دې کې چې کوم ایمان دی هغه زده کړو دریم د دې 10 آیاتونو تفسیر ترجمه مقصد او په معنا ځان پوه کړو نو هله به 11 آیات ته مونږ تلو چې په 10 به م عمل نه وکړی مونږ یې وایو که د عمل توفیق میلاو شو که میلاو نشي وی فتعلمنا القرآن والإيمان منگا قرآن و ایمان پا یو زده که او وی تاسو اول قرآن زده که وی دا ایمان رست پتا نلگی قاریان قرآن زده کی پا یادو ازده و ترجمه و تا یاد نی رست ازده کی صحابه کرامو جوان داسیو نو مقصد دا ده چې کله یو سړی د دین نه خبره ده شکی ده او شکی سړی ته معمولی د شک خبره وکړه هغه اوړي مسلمانان په دې کالجونو په دې یونیورسټیو کې استادان لګیا دي ورځ په ورځ شکیان کوي په اسلام کې یو مهنت یو جدوجهد
یو خواري په دې پړه لیکه طبقه په تعلیمي یافته خلکو روانه ده چې د اسلام نه واوړي نو چې ته ورته ووایې چې حدیث خو د پیغمبر په زمانه کې بخاري شریف نه دی لیکلی شوی بخاري خو وروستو امام بخاري ولیکه 200 کاله وروستو د هغه په ذهن کې شک راغی چې دا به ټول دروغ خو دې ته نه ګوري چې امام بخاري کم حدیث راوړي نو هغه سوی قال حدثنا فلان اے خلکو دا حدیث چې راته چا بیان کړی دی ورک نه دی فلان کې نوم دی په فلان کې علاقه کې اوسېده تاریخ پیدایش تاریخ وفات معلوم دی ثقه دی ښه سړی دی نیکعمله دی تقواداره دی دروغ یې نه ویلي نو بیا وایي قال حدثنا فلان د هغه استاذ ابو هريره او ابو هريره قال رسول الله ترسيږي او ای خبرې زمونږ په دین کې نشته کنه دا قرآن کریم د کومو خلکو نه د کومو راویانو نه چې موږ ته حدیث را نقل دي همدقه راویانو قرآن هم راوړی دی نن به موږ په قرآن هم شک کوو نعوذ بالله نو دا تعلیمي یافته خلک اسیم د دین نه لري د مولا په جامه کې یو سړی ورته دا د کوسلې شروع کړي هغه لاړ شي اسلام نه منکر شي ډېر خلک دا خو د مسلمانانو وطنونه دي غږ نه کوي خولې بندې ساتي یریږي چې خلک به په کاڼو مړه کي په کاڼو د اسلام نه منکر شوي دي په دې کالجونو کې په دې یونیورسټیو کې یو محنت روان نو دا احادیث الله رب العالمین محفوظ کړل ولې اوچت د ابو بکر په شانتي صحابي ورته پیدا د عمر د عثمان د علي د ابو هريره څنګه سړی و وایي په ولږه ګېډه صرف چې به مې خېټه مړه وه زه به د مسجد نبوي نه نه وتلم ما به حدیث زده کول د داسې خلکو نه حدیث یارېدل چې نه کور و نه پټی و نه بچي و نه د دنیا مشغله و په جومات کې پراته و دې خلکو نه حدیث نه یریدل امام بخاري صاحب څومره احتیاط کو یو ځای کې خبر شو چې یو سړی دی استاذ دی یو حدیث سره دی دی ورغی چې حدیث ته زده کوي هغه استاذ بهر راوتی و د اسپې بچی ته تښتېدلی و نو د هغه استاذ د اسپې بچی رانیوه او د اسپې بچي ته د لمنه تشه نیولې ده انسان عادت دا دی چې څاروي ته لاس نیسي یا ورته لمن نیسي د اسپې هغه بچی راونیو لمن یې پرېغوستله امام بخاري صاحب چې استاذ وکته چې په تشه لمن د اس بچی دې دوکه که او را دې وسته او په لمنه کې څه نه ویلې سلام علیکم تا نه حدیث نور نه ویم ولې چې د اسپې د بچي سره دې دوکه وکړه او تشه لمن دې ورته وښودله زما په تا اعتبار نشته د محمد رسول الله علیه السلام حدیث تا نه نه زده کو هر یو حدیث ته به غسل کو اودس به کو او بیا به لیکه په دې طریقه الله د محمد رسول الله علیه السلام سنت محفوظ الله هم دې ته داسې نیکان انسانان پیدا کړه نن یې ورته علما پیدا کړه سبا به پیدا کړي پرون یې پیدا کړه نو ابو شاه دپاره رسول الله علیه السلام اجازه ورکړه چې د ده دپاره لیکل وکړي بیا مخکې څه وشو انشاءالله که ژوند بله هفته کې به بیان شي